دلته د هغه چا په یاد شمې بلې دي چې یوه اونۍ وړاندې په کوزه پښتونخوا کې د یو وسلوال برید په پایله کې ووژل شو. د پښتون ژغورنې یا پي ټي ایم مخکښ غړی عارف وزیر له څو کلونو راهیسې د پښتنو لپاره د حق غوښتلو ناره پورته کړې وه چې وژنې یې په لر او بر کې د پښتنو سخت غبرګونونه راوپارول. پکتیا هم له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې لارویان د عارف وزیر وژنه نه بخښونکی جنایت بولي او له نړیوالو بشري بنسټونو غواړي تر څو په پاکستان حکومت فشار راوړي چې نور پښتانه ژوند کولو ته پرېږدي او د ترهګرۍ په تورې ونه وژني. دغه ویر چې په کوزه پښتونخوا باندې دی، دغه ویر زموږ ټولو لوی افغانستان په ټوله کې د پښتون قوم یو شریک غم دی. شهید ارمان لونی او ترڅنګ لږ نه وړاندې نقیب الله مسید او دغه نه راوروسته په داوس کې شهید عارف وزیر د هغه څوک چې حساب پکې ده. د پاکستان استخباراتي اداره غواړي چې تل د پښتنو دغه سي اشخاص په نخښه کې چې هغوی باندې حساب کیږي. دغه ځوانان وایي ځینې ګاونډي هیوادونه د شخصي ګټو د خوندي ساتلو په موخه د پښتنو د ځپلو او وژنې لړۍ پیل کړې. دوی په دواړو غاړو کې په میشتو پښتنو د یووالي غږ وکړ تر څو خپل حقونه ترلاسه او روانو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شي. جګړه ګټه نه لري، زیان یې ډېر ده. دغه مسایلو باندې غږ پورته کول پکار دي تر څو د هغه خلک چې هغه جګړه کوي هغو ته دا پیغام ورسیږي او په هغو باندې فشار راوړل سي، ولسي فشار راوړل سي تر څو هغه له جګړې لاس واخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په یوه غونډه کې ویلي که د عارف وزیر د برید عاملونو په اړه اقدام ونه شي نو دوی به نړیوالو بشري بنسټونو ته د پاکستان حکومت په اړه شکایت وکړي.